اوله ته دې سر ته راتاو که راپرېږه ښه ای لکه مه کوه مړه موږ نه دې روغ کیل خراب کړو اوله راتاو شه پې بس وی میشتو ښه لکه شوکت خانه ای لکه خدای دې کور ساز که پاڅې دا یو گیم سر ته ورسوم لږ مې ماف که پاڅېږه دا د غریبانو شی نه دی پاڅېږه اوله دا د غریبانو شی نه دی څو پیره مې دوی دا مې راله پلار اغوستی پاڅېږه اوله مه کوه دا موبایل دله اوس د سر نه ولم پاڅېږه دا موبایل دله د دې سر نه ولمه گیم خو دې راباندې وبیلو د 3.5 لکو روپو گیم خو دې راباندې پاس 3.5 لکه زه اوس ځم که نه خبرې ته وکړې ده زه اوس زما پلار نه 500 افغانۍ علم او ځان له داسې موبایل ولم داسې موبایل چې ټول عمر به یاد ساتي دغسې موبایل ده خو د غلا موبایل دی او ستا پلار نه ستا پلار ټوله ورځ جواليتوب کوي ځه پاڅېږه ځه جوالي ځه گیم دې راباندې خراب کړو ټول داسې خلکو څه په دغه واوړو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله چې غزوی بازار به مې جشه وی استغفر الله وعلیکم سلام بچه بخیر رالی څنګه جوړې سید ښه دی خیمه قلاره قدارې ده پرین بچه دا زره دغه د کې منډه تا له انشاءالله چې زوی ژوندی کړه تا له چاپي کومه د خیره سره ښه زه خو ستا تابع شاباس دی بچه شاباس دی دا والا چې ګورم د زړه مې ما سوځي والا بوډا شو کنه بس ته وګو بچه ځواني و چې لاړه تېره شوله داسې ما یو خبره کوله ویې وه بچې زما 5,000 افغانۍ پکار دي څه 5,000 روپۍ وګوره 5,000 روپۍ پکار دي او اجل مې پکار دي شوکت نه راغم ځان پلار ولا پیسې ورکړي ځان موبایل اغوستی دی ته خو بچې ځان شوکت دله زما سمه وکنه شوکت دله خو ډېر کارونه دي ولې تا ما لکه 100 روپۍ ګټلي دي ستا 5,000 روپۍ 10 روپۍ تا ما کله 10 روپۍ راکړي چې تا 100 روپۍ وګټم ولې دا هره ورځ له 2 روپۍ نه درکوم ته خو ما 2 روپۍ راکړم تا خو ما څه کروڑونه نه راکړي چې ما باندې 2 روپۍ بات کې پرې دا ما ته څه والله چې ژوند نه مزله ته دا بچې ما سره 5,000 روپۍ نشته ده چا ځان له چرته بځه کوم زه اوس پنګیره سړی ما دې کټ کې پروت یم اول خلکو بلونه بچو 500 سره ما ورته د ما روز 5,000 روپۍ نه راکې 2 روپۍ باندې کار کیږي 2 روپۍ زرا کومه ځان به چې موږ به ځان به چې په سوال ما بچې دا 2 روپۍ دا 500 روپۍ والا 3 روپۍ به ما راوړي او په 2 روپۍ ځان شي نه والے ها راوم دا دونه خو دا دی وکنه تاسو په زمانه کې خودونه وږي خلکو تاسو څونه وږي دا ولې دا زما جب ما هده ها دا داسې کار دی کنه چې اوس زه سوچ کوم تا ته ما د 500 افغانۍ ویل تا ما رانه کړلې د خلکو بچي پلونه ولا 500 افغانۍ ورکړي او تا ته ما د 500 ویل تا ما رانه کړلې خو زه ان شاء الله زه اوس ورځم ستانه په پوره باندې چې د هلال نه اوس 500 افغانۍ قرضوم او زه به لاس کړه تا په شبا راځم اوس خبر نه راځم بس سره نه رانه کې به کی رانه کی السلام علیکم هلال اخی جوړي صدقه مړ یار بس تا پسې په ګرځېدوم بس تاسو له وشو ته تاسو نه مزله کور کې وکړه چې بار چکر ته وته ته کې نه کنه یار یو ضروري خبره ته کومه یار مړه زما پلان نه دی کنه تا په خپل دی ولا سخت ځای پدې ا به کومه دوايي لپاره بس خیر 10 روپۍ نشه ما کو 15 روپۍ نو قرض راکړه خیر دی بس 5 شمه ورځ لبه ته نقد واله نقد صحیح ده زه اوس راته نقد شته دی لدر به کوم خو به ته به راکین 5 شمه په ورځ بس زمانه والا کنه زمانه کومه در نکلی به وی وکنه یار بس زمانه بس پلان به یکی بس دا بس صحیح شو بس برابر دي کنه بس برابر دي تا ما ته کړه دروغ ویلي بس به ته نه به غواړم نو چې 5 شمه په ورځ بس زمانه والا کنه یار بس 5 شمه ورځ په دروازه ټک په دروازه د کلاسه وباسه مشکل نشته صحیح شو ما بس پلان مریض دي منګ پازا پیدا څوک راغله په دې نا وخت ټیم کې څوک رااله څوک راکا ته څوک چې ته کم ځای بچې خلالي هغه بچې را نه و د خلال راځه بچې راځه اجازه ده و تا ته اجازه ده راځه هر وخت راشي څنګه کاکا خیمه بچې ته څنګه یې څنګه دې را پیښه وکړه داسې ټیم کې دا زوی مانې 15,000 افغانۍ قرض دی او پنجشنبې ورځ یې راته ښودلې وه اوس رالم افسي چې 15,000 افغانۍ دا خو بچې دا 15,000 روپۍ به دې لږ د دې خدای خو خونه ورانه کوي چې دې تا نه 15,000 روپۍ اخیستې دي
په دې وخته ګوره موږ کره چې دغه نن وړه خلاص دي غوړي خلاص دي ننګولی نشته زه خپله دغسې ګډوډ یم دې تا نه 5,000 روپۍ اخیستې دي ورڅه خلاص شوي موږ ته څه نو ما پنجشنبې ورځ ښودلې وه زه پسې اوس راغلم بچی کور کې نشته دی چې رالی زه به در ولېږم ګړندی به در شي زه خپله مریض یم بچی دا وګوره ملا تکلیف مې نه شم ګرځېدی وروسته به راشم زه صحیح ده زه په خیر لاړ شي بچی ها زه په خیر لاړ شي زه لږ څه زه وسته وکړم وعلیکم سلام بچه بخیر راغلی شکر دی ښه ما چېرته ورکه خلک ډېر دې دروازې روان سره ټسه 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 سر درد و حتی پته چې زه مریض سړی یم د ګرځېدلو نه یم څوک راغلی خلک خو به څوک وو انځرګل پېژنې که نه انځرګل د هغې زوی راغلی روپۍ کولې څه شی دی دغسې بیا دې څه خولۍ جوړه کړې ده دا داسې کار وکړه نو تا ته ما د 500 روپو وویل تا ما نه راکړې چې لاړم او ستا پټ مې د هلال نه خرڅ کړې ما چې زه ځاله موبایل والا موبایل یې واخیستو زما نه پټې کاتې کوې بچی خو دا دې ښې نه دي خو اوس لاړ شي هغه بزه په شپول کې ولاړه ده او هغه خرڅه که څه ومې کور ته هم سودا راوړې وه هغه هلک له به هم دې روپۍ ورکړي ما بس پلار دې بس تا مې راخېږي ورته پلار دې صاف کړه یاله باندې داسې پلار راچلو لکه ما راچ راکړل ګوره راځي ما قرض وکړم بس ما دې بس بس راکړه اوه ګوره کور ته نمبر یې راوړه ها بس راوړم ګوره بشه زه بشه اخ دا خو هلال را روان دی دا به الله مې نه غلطوي دا به ډایرکټ راته پیسې ووایي خو په دې ما سره په جیب کې یو روپۍ نشته دی دا چې ما ته پیسې راکړې هغه مې هغه پیسې مې لاړې اوس به هلال نه چې شی ورکوم خو زه زه بهانه به جوړوم ما ته خو بهانې هېڅ مې یادېږي خامخا به جوړوم بهانه السلام هلال اخوی جوړې څه د ښه دی په خیر مې ولیدې مریض هلکه ماشاءالله زما پیسې دې څه کړي مړه یارې په خدای یقین وکړه او په ما بیخي زما به زه په دې ګلتوت باندې یقین وکړه که نه چې ستا پیسې مې راغوستې وي خو پلاره دا پیسې بیا وروسته ځکه هلال پسې به چېرته ګرځي او کاکا دې اپرېشن دی نو زه اوس روان یم بس جیل ټلیفون راته وشي که کاکا دې بس کومه حالات کړي نو هغې ته روان یم ګنې ستا پیسې خو بیخي به یاد وي ما د پنجشنبې ورځ ښودلې وه پنجشنبې ورځ را روان نو یا زه درته څه یم که نه زه درته څه یم که نه اوس کاکا مې په اپرېشن دی په کومه حالت کې چې پلار کاکا نه رالم که نه بس زما نه پیسې واله که نه پیسې به زما نه واله یاره دونه ته په ما باندې یقین نه کوې دونه په خپل ملګري باندې یقین نه کوې صحیح ده دونه په خپل ملګري صحیح ده خبر نه شي در کوم زما خپل کار کوه د مشال ګان کب سره ځان دی ورک شه مړه مولا ستا دوی تو باسه خان دی یاره داسې یو چال کومه ده دا خان په دې خېټه کړ دوه چاقو وامه او دا پیسې به ته د هلال خرڅ به م خلاص کړم دا خپل جیب به مې ډک شي د خیر سره خو یا دا تور یو طریقه کوم ماله چل راځي چل ماله ما د خو پخوا دا چل نه یاد دي خو څه وشي چې اوس مې خلاص چې د پخوانی خبرې دونه پیسو ته څه کوې ته ویم چې دا چېرته تا غلا کړې دي ما دا ستا موبایل خو مونږ دي دنیا دې باسه السلام علیکم بس خسته جوړې وي اډر خالد مشال د وقاص زوی چې د قتل او غلا په تور نیول شوی او په 20 کاله بند او 50,000 نغدي افغانۍ جریمه شو صبر وکړه ورور زه یو څو خبرې کول غواړم ډېر زما ورونو د خدای د رضا په خاطر باندې د خپلو مشرانو خبرې منئ خو چېرته ما نن د خپلو مشرانو خبرې منلې وې نو زه به دې حد ته نه را رسېدم ما د یو څو روپو لپاره قتل وکړو غلا مې وکړله د خپل پلار سره مشوره ونه کړله نو څنګه به دې حال ته راورسېدم 20 کاله قیدي شوم 50,000 افغانۍ جریمه شوم خو دا چېرته ما د خپلو مشرانو خبرې منلې وې نو دا سزا به ما ته نه راکړل کېده الله په امان
او 20 کاله ما بس ته لاړم نو ته اوس دې